حسابم تابلت ما موادش از بلخ برای ما میآورد در خانه. مواد ترکیبیش مثلا تابلت شیشه است و تریمادول است و گل خوی چیزا همگیش قد میشد جور میکردیم اینجا مزار در فروش میرساندیم. نیم کیلو شیشه 1.5 کیلو چارز قریب 600-700 دانه تابلت که همراه 3 دانه قالبش مواد ترکیبیش رنگش همراه ما بودک از طرف بلخ و اندراب می آمد. ما اینجا در مزار توزیع میکردیم که دستگیر شدیم. در یک بود از سابقه هم مجاهدین دستگیر شدیم بپرشون گفته بود مجاهدین ها گرفته دستگیر شدیم از خانه. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د مزار شریف ښار لسمې حوزې او چاهي ولسوالۍ کې د نشئی توکو په تور 3 تنه ونیول. د نیول شوو کسانو سره 14 کیلو و 233 ګرامه تریاک 659 دانې تابلتکا 1.5 کیلو چارس 415 ګرامه شیشه 1410 ګرامه د تابلتکاو ترکیبي مواد 455 دانې پریګابلین او 90 دانې تریمادول نیول شوي دي چې دوسیې به اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. د بلخ ولایت له محترمو اوسیدونکو څخه مو هیله ده چې د نشئی توکو له کښت قاچاق او پلور څخه ډډه وکړي. له سرغړونکو سره به قانوني او سخت چلند وشي.